دا یو ورو سوال کړی دی، وایي زه بهر ملک کې اوسېږم د کافرانو او زما پلار هم هلته مړ شوی دی. نو زه غواړم چې دا پلار د دې قبر نه راوباسم او خپل ملک ته یې ویسم. وجه دا چې دلته دوی د قبرونو بې حرمتي کوي، یو څو کاله بعد چې دا مړي بیا راوباسي، دغه ځای کې نور ښخوي. او چې زموږ پلار یې ښخوم نو ما د هغه په دې قبر کې یو کوپړۍ دوه د مړي ولیدو چې هلته پراته وو. او دویم سوال پکې دا دی چې قبر د دې لپاره سړی کولاوالی شي چې د مړي د مخ قبلې ته کي، که هغه قبلې ته کړی نه وي. د جواب نه مخکې دا مسله یاده کوي، د مسلمانانو ملک د کافرانو ملک، په دې کې د ځمکې او اسمان فرق کی، الا هغه چې د دنیا وږی دی هغه دې ته پکې نه ګوري چې دا د مسلمانانو ملک دی او دلته د الله بندګي کېږي او دلته جومات دی او دلته دا دی، دلته دې ته نه ګوري. هغه د هغه صرف پیسې پکار دي، ډالر، یورو، پاونډ، دا ټکي چې دی اوري که نه په دې په هوا کېږي. دین دی پکې نه وي، زما دینداري دی پکې ازاده نه وي، بچو ته دي نقصاني، هر څه دي، خو چې پیسې راشي. ډېر لوی فرق دی مسلمان ملک کې او کافر ملک کې. که یو سړی ماته دا وایي چې یاره کافرانو ملکونو خو اقتصادي حالات د هغوی برابر دي د ډېرو مسلمانانو ملکونو نه، دا خبره صحیح ده، خو مسله خو دلته صرف اقتصادي نه روانه که نه، موږ خو به دین ته هم سوچ کوو. هر چې کافران دي د هغوی ټوله مسله اقتصادي ده، او حدیث کې راځي چې د دنیا د هغوی لپاره جنت دی، د هغوی ټولې مزې دي. دیکھه چې آخرت سره کار نشتی، دین سره کار نشتی، خو موږ ته صرف مسله د دنیا خو نه ده، د دنیا نه مخکې موږ سره مسله د آخرت ده او د دین ده. نو موږ به پکې کله خپل دنیا لم نقصان ورکو خو چې دین زموږ خراب نشي. دا نعمتونه چې کوم په مسلمانانو ملکونو کې دي که نه، د دې احساس کوری موږ سره نشتی، د دې احساس د هغه خلکو سره دی کوم چې د کافرانو په ملکونو کې اوسي. د اذان چې تاسو اورئ که نه په سپیکر کې، څه د هغوی نه تپوس وکړه، په کلونو کلونو دا اذان هغوی نه دی اورېدلی. دا دلته چې دا کوي مقبرې تاسو وینئ که نه، داسې مقبرې هلته نه وي. که یي چېرته بعضو علاقو کې وي هغه به هم ډېرې لرې، هغه به هم یو کس شخصي اغستې خپل مړی به هغه لرې ځي ته رسې، یو ځای صرف هلته مړی لامبولی کېږي، کفن کېږي، دفن کېږي. او سړی به ما ته دا وایي چې نه 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 جي جومات هم شته او هر څه شته. ګوره خبره دا یاده که دا زه منم نه او بیا یې نه منم او بیا یې نه منم چې د مسلمان ملک او کافر ملک د دین په مسله کې دواړه یو شان شي. دا د منلو خبره چېرته ته د کافرانو د تسلط لاندې، ته د کافرانو د تسلط لاندې ملک د هغوی دی، باچایي د هغوی ده. څنګه ته دا خبره کوي چې ما ته دلته فرق نه محسوسېږي په دې ملک کې او مسلمان ملک کې؟ د کولو خبره دې ته سینه زوري وایي، خپل جهل راټینګول دي. لکه څنګه چې دې ورور تپوس وکړو چې پلار زما دلته مړ دی، دلته ښخ کړی دی او دوی د قبرونو بې حرمتي کوي. دا قسمه مسلې او د دې نه زیاتې مسلې هغه سړي ته راپېښېږي چې کله د کافرانو په ملک کې. نو الحمدلله په دې نعمت باندې چې مسلمانان یې پیدا کړي وو د مسلمانانو په ملک کې، هسې زموږ دغه ټکخطا دینداري ده. نو چې ماحول د تم ټول ګډوډ شي، پای کې دینداري کول ګران دي. زه دا نه یم چې څوک دینداري نشي کولی، خو ګران دي او شتي پکې الحمدلله. بعض خلک زه شخصي پیژنم چې الله وله د دیندارۍ دومره توفیق ورکړی دی د کفر په ملکونو کې چې هغه امره توفیق ډېرو مسلمانانو ته نه دی میلاو شوی د مسلمانانو په ملکونو کې. ناول خو دا مسله یاده کوي، نبش القبر، عربۍ کې دې ته نبش القبر وایي. د
قبر نه مړی راویسته دا حرام دي چې یو پر ښخ شي الا چې شرعي سببي نو بیا روا ده او یا مړی بلکل خاوري شي هېڅ اثر یې پاتې نه شي بلکل ختم شي او دغسې کې بل مړی ښخوي دا بیا جایز دی خو په شرط دی چې بلکل ختم شي او دې باره کې علماو په ډېرو کتابونو کې دا مسله لیکلې ده چې نبش القبر چې دی د مړی د قبر نه راویسته او قبر کولول بغیر د شرعي سبب نه دا ناروا کار دی شرعي سبب یې نو بیا صحیح ده شرعي سبب یو دا دی چې مړی په داسې ځای کې ښخ کړی شي چې بیا دا یره ده چې ده ته به ضرر او نقصان میلاویږي د ده بې عزتي کېږي د ده بې حرمتي کېږي د دې ځینې ته مړی راویستی شي امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې باب په دې مسله تړلی دی وی باب دی په دې مسله کې چې آیا مړی د قبر نه د څه عذر دپاره راویستلی شي دا د باب عنوان دی بیا لاندې حدیث د جابر رضی الله عنه راوړی تاسو به اورېدلی صحیح بخاري کې دی هغه وی کله چې سبا له د احد جنګ نو نن شپې له زه پلار راوغوښتم ما قصه تفصیلي ذکر کړی و او وی ما ته ووایي چې زویه ما ته داسې ښکاري چې زه به په اولنو کسانو کې مرم او زما نه بعد زه چې د دنیا نه لاړ شم نو ما ته په دې خپلو خپلوانو کې ستا مره عزتمن بل نشتي چې زوی مې او دغه یو زوی او دغه سوای د رسول الله وسلم نه چې وي د هغه نه راته ګران نه د هغه نه ته ماته ګران نه وان علی دینا او په ما باندې ډېره قرضه ده نو یو خو به دا قرضه ختمه کړي دویمه واستوصي باخواتک خیرا د خویندو به یې ډېر خیال ساتي ځکه د ټولو خویندې د دوی به خیال ساتي چې کله موږ سهر شو فکان اول قتیل نو هغه په اولنو کې و چې مړ شو نو هلته اویا کسان شهیدان شوي وو په مسلمانانو سخته راغلې وه نو په بعضو قبرونو کې به دوه کسان ښخول د عذر دپاره دا هم جایز دي نو ودفن معه آخر فی قبر نو زما د والد صاحب سره مو بل کس ښخ کړی شو په قبر کې دوه کسان شو ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر وی موږ خو په هغه ټیم دا کار وکړو خو زما د زړه په دې نه و خوشحاله چې لکه زما پلار سره قبر کې بل کس فاستخرجته بعد 6 اشهر شپږ میاشتې بعد ما خپل پلار بیا دا قبر نه راوویستو فاذا هو كيوم وضعته هني غير اذنه نو هغه بلکل اقه شانو په کوم ورځ چې موږ ښخ کړی و اقه شان صرف د یو غوږ کې لږه تبدیلي راغلې وه د دین امام بخاري رحمه الله دا مسله ثابتوي چې مړی د عذر دپاره د قبر نه راویستی شي نو د دې رور جواب په دې حدیث کې دی دی وایي چې هلته د مړي بې حرمتي کېږي معمولي وخت بعد یې راوباسي د هغه هډوکي د هغه هر څه لا پاتې هلته بیا بل وښخوي نو په داسې حال کې به جایز وي انشاءالله خو د هغې دپاره یو بل شرط هغه دا دی که چېرته د ده د دغه ملک نه بل ملک ته وړه اساني چې د ده بې عزتي پکې نه کېږي د ده بې حرمتي پکې نه کېږي او بله دا چې دا تجربه چا مخکې کړي څنګه کړي چې او د دې ملک نه خلکو مړی خپل ملک ته وړی دی څه مشکل پکې نشتی مړی ښه په عزت سره رسي بیا صحیح ده که بې حرمتي پکې کېږي او ښه بې عزته کېږي نو بیا د وړو څه پیدا شوه نو دا کار جایز دی خو یو څو خبرې پکې دي ورسره دا مسله یاده کوي دا خو ما څو ځایونو کې یاده کړې خو هسې ته بیا رایادومه او مړی د مسلمان ملک نه به نه وړي دې ورور ته که موږ اجازت ورکړو که نه
نو د اجازت شریعت ورکړی د ولي کافر ملک کې دی او عذر دی شرعي عذر دی خو مړی د مسلمان ملک نه بل ملک ته وړه خپل ملک ته دې کې څه عذر دی هېڅ عذر نشته بعضو ظالمانو زه ورته ظالمان وایم خپلوان یې راغلي عمرې له او په مکه کې خپل مړ دی د مکې نه یې ویوړو ملک ته د مدینې نه یې ویوړو ملک ته نه نوی پښتو هم ده دته اوس پښتو رایاده شو او د اوسه پورې دا غریب ګرځېدو را ګرځېدو په دې مسافرۍ کې قرض وله ده نه ورکو بیمارو ده وله تپوس نه کو خوالی نه ورکلو خو اوس به پښتو کوو اصل کې دا د خپله پښتو پوره کوي د مړي سره یې ګوره څه غم نشتي خو چې څوک دا ونه وایي چې دی بېغیرته او خپل مړی رانه وړو نو دا هم خبره زما د خپل ځان سره سوچ دی ګوره مړی دې په تندر ولګي مړي سره زما سویمه ده خو چې څوک زما باره کې دا ونه وایي چې رور یې مړو ده رانه وړو پلار یې مړو ده رانه وړو زوی یې مړو ده رانه وړو نو دلته هم ګوره زمونږ غم د خپل ځان سره دی مړي سره ګوره زمونږ سره غم نشته زمونږ خپل ځان سره دی او هغه هم اکثر مونږ خو دې قصو نه خبر یو هغه هم د تنظیم په پیسو باندې لیږي دا ګرم ګرم کېږي چې که نه نو دې مړي پیسې په هغې کې لیږي که دا پیسې نه بیا درته وویې لېږه په دې باندې 8 زره او 10 زره راځي اوس یې ولېږه اوس به د پښتو هم پته ولګي نه نو دوا خو به ورته وي کوو که نه دوا خو به ورته کوو دا بل نو دا دوا دپاره ته خو دلته سعودي کې پروت یې 14 کاله دې شوي دي او لا مخکې دې هم څه پته نه لګي نو ته به د دې ځای نه دوا له هلته ځې ته خو دی چې هلته لېږي نو ته خو د ځان نه لرې کې نه هلته خو ورته خلک دوا کوي څه شي دوا کوي اول یو میاشت دوی تازه تازه هغه هم دغه بدعات او خرافات پکې ډېر کوي او د صورت یاسین او سپارې او دیګونه دی له هغې کې هم دا خبره کوي ګورې چې خلک به بیا وایي چې په مړي پسې د څه د څه ونه کړو نو دلته هم مسله ګوره خپله ده مړي غریب سره د چا غم نشتی الله به بخلی نه به بخلی غریب به څه حال کي دغې سره چا غم نشته خو خلک به وایي چې هغه میخ یې ملاله نه کړه بیا د خلکو غم دی نو خلک به په چا پسې وي په مړي پسې خو نه وي مړی خو غریب لاړ په چا پسې به وي په ژوندو پسې نو دلته بیا زمونږ خپل ځان سره غم دی دا حقایق دي ګورې ټوله مسله زمونږ د خپل ځان سره غم دی او بل چې دلته اکثر دا ملګري په دې کمیټیانو او تنظیمونو کې ځان ور واچوي نو چې مړ شي پیسې راوځي دغه پیسو ته اکثر ناسي ګرم ګرم کېږي نو په دغې کې ولېږي نو که دغه پیسې ته راوالي د 8 زره او 10 زره ریاله او د ده بچو له ورکړي او د ښځې له ورکړي د هغوی به پیسې ګزاره ونه شي نو دلته به دا پیسې په دې کې ولګي باقي که لږې ډېرې پاتې شوې نو په هغې کې هم خبره پاتې ده هغې کې هم خبره پاتې ده حتی الوسع پکې بعض کوشش کوي چې دا دې بچو ته میلاو نه شي نو تا خو زه په ده خفه کېږم دی دې د سعودي عرب نه روان کو ملک ته دې راوستو اوس له بچو له پیسې نه ورکې هېڅ خفګان نه و زه دا په ټولو نه تطبیق کوم چې ټول به داسې خو اکثر داسې ده چې غم د چا سره دی د خپل ځان سره دی مړي سره که زمونږ غم وی نو دی به مونږ زر تر زره د خپل زی ته رسولی هغه قبر دی بیا به مونږ د ده لپاره دعاګانې غوښتې او که مونږ پې ډېر مین وی که نه نو بیا به مونږ د بچو او د ښځې تپوس کوو چې اوس دې موضوع له راشي چې دا مسله څه ده مخکې ورځو کې ماته یو ملګري دا خبره کوله وي وایي زه په چوټۍ تلمه نو د یو چا دغه پیسې راوتې وي مړ شوی او غریب نو هغه پیسې ما ویوړې ما ته داسې وویلی شو چې دا به له ښځې له او بچو له ورکړي او ویله خلک ټول راووتو بیا وروڼه ویرونه
جرګې بیا په دې روانې وې لکه دا سړي پیسې دي خو په دې بیا جرګه روانه وه چې ورې کورې به څولوله او که نه دوی دا خبره کوله وی دا پښتو ده خپل ملک ته رسول غواړي اوس په دې جرګه دی چې ده بچوله دا پیسې ورکو که ورنه هغه ټول عمر ګټلې دوی له رالېږلې دوی خوړلې ده خو اوس د ده د بچو مسلې چې راغله نو دا څنګه په دې به نه خفه کېږو قسم دقه شان ده نو مړی چې مسلمانانو ملکونو کې وشي که نه هلته یې ښخ کړه او بیا دې د توحید خاورې ته ګوره دې برکتي خاورې ته دې ځینې دې مړی راوچت کړی څه کې ملک ته وړم دوا به ورته کوي هلته خو ادیرې شړې پرتې چرسیان بنګیان پکې ناستي او دسماتې له خلک ورځي خره پکې ګرځي سپي پکې ګرځي دلته ورشه ادیرې ته څنګه حفاظت یې کوي وخت په وخت پکې مړي ښخېږي خلک راځي جنازې پکې کوي خلک راځي دعاګانې کوي د مقبرې والا ته وخت په وخت نو ستا دې مړي ته خو پکې هم دعا کېږي که نه خو دا نورې سم نشتي مسله دا ده چې خلک به څه وایي بس زمونږ ټوله مسله هغه دې کې ګډه وډه شوې ده خلک بس دا یو کس مونږ سره به کېناستو پاسېدو د درسونه به یې هم اورېدو ډېرې غټې غټې به یې ویلې ځان ته یې داسې نیمچه غونته کې مولا به وي نیمچه ورته زه یم خو ځان ته پوره وي خو نیمچه د هغه به یو خپل مړو چې خپل یې مړو زه تعزیت ته ورغلم چې ورغلم هلته هم دا قصه روانه وه کته به کړو بره به کړو کته به کړو بره به کړو دې ورسره هم بیګیایي بیا چې ورسره زه میلاو شوم یاره څه دلیل دې پیدا کړی که څنګه چې مولا خو ته یې که دلیل دې پیدا کړی چې او دا کار شتي او تعزیت کې رسول وسلم دا طریقه کړې ده بیا خو ما ته هم وښایي نه خو نشته څه دلیل نو ما بیا هسې دا خلک که نه کلیوال موږ دې ټکي ته به وبرباد کړو خلک کلیوال الله ناراضه کوو خو کلیوال رضا کوو الله ناراضه کوو خو خلک راضي کوو الله ناراضه کوو خو خپله پښتو سرته رسوو الله ناراضه کوو خو خپل جهالت کوو نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي بل دې ورور دا وایي چې که مړی قبلې ته مخ نه وي د دې دپاره دی د قبر نه دا قبر مونږ کولاولی شو که نه دا لازم دی چې د مړي مخ به قبلې ته وي په قبر کې صحیح حدیث ته امام ابو داود راوړی دی رسول الله وسلم د کعبې په باره کې وایي قبلتکم احیاء و اموات چې دا ستاسو قبله ده که تاسو مړی او که ژوندي یې د کعبه چیرې نو که چېرته مړی داسې ښخ کړی شوی چې مخې قبلې ته نه وي نو لازم دی چې د دا قبر کولاو کړی شي او مخې قبلې ته شي الا یو خبر ورسره ده کې الا که د ده په ښخولو باندې ډېره زمانه تېره شوي او په جسم کې به د هغه تبدیلي او تغییر راغلی نو بیا ضرورت نشته بیا یې مه څېړه بس بیا چې څه شوي دي هغه شوي دي که نږدې چا داسې ښخ کړی چې تجربه نه وه یا په داسې ملک کې ښخ کړی لکه د کافرانو ملک ته هلته چاته دا مسله معلومه نه وه او تا ته پته ولګېده او نږدې وخت نو دا روا دي چې قبر کولاو کړی شي او د ده مخ کم طرف ته شي هغه قبلې ته شي الله دې په هغه ورځ په موږ رحم وکړي کله چې موږ قبر کې کېږدي دا ورځ به په موږ ټولو باندې راشي